السلام علیکم فرندز. په پیسو باندې چې دی زمونږ په ملک کې ډیره غټه مسله ده. دا خبره ټولو ته پته ده، خو ټولو ته دا پته نشته چې د پیسو سره ریلیټډ پرابلمز په دنیا کې په هر یو غټ ملک کې په مختلفو طریقو باندې کیږي او په فیوچر کې به نور هم کیږي. مونږ ټولو ته پته ده چې ورځ ته ورځ د هر یو شي قیمت چې دی هغه سیوا کیږي، خو مونږ ته دا پته نشته چې دا اخر ولې کیږي او یا د دې نه د بچ کېدو لپاره به مونږ له څه پکاري. پر روان وخت کې به دا انفلیمیشن دومره سیوا شي چې کامن خلک چې دی هغه به ټیک ټاک خوراک هم نشي ځان لاغسته. مونږ ټول ته دا پته ده چې مالدار ورځ ته ورځ مالدار کیږي او غریب چې دی هغه ورځ ته ورځ غریب کیږي، خو مونږ ته ایگزیکټلی دا پته نشته چې دا اخر څنګه کیږي. او د ټول نه غټه مسله څه ده چې مونږ د دې ټولو سوالونو جوابونه نه ګورو او دا اګنورنس یو مین ریزن دی چې مونږ د دې سیستم غلامان جوړ شوي یو چې یو شی د صحیح کېدو دپاره مونږ هیڅ نه کوو. انشاءالله په دې ویډیو کې او پر روان ویډیو کې به زه د پیسو په باره کې او زمونږ د مونیټري سیستم سره او د ورلډ اکنومیک سیکرټ جوابونه به درته وایم چې د هغې پته مونږ ته لازمي، ځکه چې د دې سیکرټس چاته پته نه وي نو د هغه په ژوند باندې ډیر غټ نیگیټیو اثر پرې باسي. نو راځئ چې وپېژنو د هیډن سیکرټ اف منی. د انسان ټرو ویلث چې دی هغه ټایم او د هغه فریډم دی، ازادي ده چې هغه نن سبا د دنه اخلي ډیره په اسانۍ باندې او انفیکټ لیګلی هم. که اوس تاسو دا سوچ کوئ چې دا څنګه پاسیبل ده نو د دې د پوهه کېدو دپاره تاله لازم پکار ده چې تا ته د پیسو هسټري پته وي. زیاتر خلکو ته به پته وي چې پخوا زمانه کې به خلکو د لین دین دپاره د بارټر سیستم یوز کوو چې په هغې کې به تا د یو سامان دپاره بل سامان ورکوو. فار ایگزامپل زما سره چرګه ده او ستا سره مڼې دي، نو زه به تاله خپله چرګه درکم او تو به ماله مڼې راکړي. دا سیستم ټیکو. نو په دې سیستم کې بیا ډېرې مسلې رالې، نو بیا خلکو یو نور څه سوچ وکړو. د هغې وخت خلکو ته پته وه چې سره زر ګولډ چې دی هغه ډېر قیمتي شی به، نو خلکو بیا د سرو زرو او د سپینو زرو پیسې جوړې کړې او په هغې باندې بیا بزنس شروع کړو. نو ډېر شی سره زر ایښودل او یا ډېر شی سره زر د ځان سره ګرځول، نو دا یو د فکر خبره شوه. د هغې ډېر وزن بیا چا ګرځولی شو یا نه، او د غل نه به یېره هم وه. نو په دې کې د ډېرو خلکو او د زرګرانو هغو ته د یو بزنس آیډیا راله. هغوی خلکو ته وی چې تاسو موږ له خپل سره زر راکئ، موږ به یې تاسو له په تجورۍ کې سیف کیدو محفوظ، او بیا تاسو موږ له په آخره کې یو وړوکی شانتې پیس راکئ. ټولو خلکو ته دا آیډیا ډېره ښکلې ولګېده، نو خلکو ټولو خپل سره زر چې دی هغوی له ورکړل چې د هغې په بدله کې به کوم زرګر چې دی هغه به له آی او یو ورکړو. آی او یو هېڅ هم نه یو د کاغذ ټوکړه وه، خو په هغې کې به یې لیکلي ول د دا دومره سره زر زموږ سره پراته دي. په اسان الفاظو کې ورته یو رسید ویلی شي چې کله به هم هغه رسید هغه هغوی ته وښو نو هغوی به له هغه سره زر واپس ورکړو. نو داسې دا سیستم ډېر ښکلی روان و. بیا ډېر وخت پس چې دی دغې زرګر ته چې دی یو عجیبه غوندې کې خبره محسوس شوه. ډېرو خلکو به چې دی هغه خپل لین دین چې دی هغه به په هغې آی او یو باندې کوو او چا به خپل سره زر چې دی د هغه ځای نه نه وړل. نو د ټولو خلکو دا یقین و چې رسید شته نو سره زر به هم وي. چې کله هم دوی ته دا خبره ریلایز شوه نو دغې خلکو ته لالچ رالو او بیا دې خلکو غلط کار شروع کړو، ځکه چې د هغوی د لاس نه کوم رسید جوړ شوی دی هغه بیا پیسه شوه. بیا دغې خلکو چې دی نقلي او ډېر شي جعلي رسیدونه جوړ کړل. د هغوی سره به دومره سره زر نه ول، خو هغه رسیدونه به یې ډېر شي جوړ کړل چې بیا به یې هغه آی او یو غریبانانو خلکو له به یې ورکړل په قرض باندې، او په هغې باندې به بیا د هغه غریبانانو خلکو نه انټرسټ اخیستو، او د دې د وجې نه د هغه غریبانانو ټایم او فریډم به یې د هغوی نه واخیستو او په هغه غریبانانو باندې به یې ښه پیسه وګټله. داسې شروع شوې وه د دنیا اولنۍ غټه غله. هغه سره زر ایښودو والا د دنیا اولنۍ بینک و او هغه رسید آی او یو چې و هغه د دنیا اولنۍ کرنسي وه. خو اوس هم موږ ته د کرنسي او د مني په منځ کې ډیفرنس پته نشته چې د دې په منځ کې څه ډیفرنس دی. د ډېرو خلکو دا سوچ دی چې کرنسي او مني دا دواړه یو شی دی، خو دا داسې نه ده. کرنسي چې دی هغه یونټ اف ایکسچینج دی یو چې هغه تو هر ځای کې ګرځولی شي، چې هغه ډېر زر نه خرابېږي، چې هغه تو ماتولی هم شي او چې هغه فنجبل وي. مطلب زما په جب کې چې کم 100 روپۍ دي هغه ستا په جب کې چې کم 100 روپۍ دي د هغې برابر دي، او په دغې 100 روپۍ باندې مونږ دواړه یو شانتي شی اخیستی شو. دا د کرنسي. په مني کې هم دا ټول خصوصیات دي. چې کم مین ډیفرنس دی د دې دواړو په منځ کې، هغه مین ډیفرنس دا دی چې مني چې دی هغه یو ویلیو لري چې هغه په کلونو کلونو پدې کېږي. فار ایگزامپل په پخوانۍ زمانه کې چې کوم فیاټ کرنسي وه د هغې ویلیو نن سبا نشته، خو سره زر او سپین زر چې دا یو فارم اف منی دی د دې ویلیو اوس هم شته. 100 کاله مخکې هم ویلیو وه او 1000 کاله مخکې هم هغه ویلیو وه. نو دا فیاټ کرنسي چې دا یو د کاغذ ټوکړی چې هغه ګورنمنت
او بینک والا چې دی د هغوی د زړه مرضي ده چې څومره چاپ کوي چاپ کولی شي. نو د دې د وجې نه ویلیو یې سټیم کیږي خو بیا یې نه، خو سره زر او سپین زر د 5,000 کالو کې چې کوم مخکې هغه ویلیو هغه ویلیو یې اوس هم ده. دا سره زر او سپین زر دا صحیح منی دا هر څوک نشي چاپ کولی. که ګورنمنټ او بینک والا څومره غواړي حق ونه کرنسي چې دی هغوی چاپ کولی شي، نو زیاتره هم داسې کیږي ګورنمنټ او بینک والا ډېر سي کرنسي چاپ کی او مارکیټ ته راغورځوي. نو د هغې سره د کرنسي کوانټیټي چې دا هغه एकदम سیوا شي. نو تو به چې دا خو خبر ده چې څومره ډېرې کرنسي نو دومره ډېرې پیسې، نو تو غلط سوچ کې. د هر شي ګرانېدو مین وجه او د هغې ډیفینیشن دا دی چې د کرنسي سپلای سیوا کېده، چې څومره هم کرنسي په یو ملک کې سیوا کېږي نو دومره به هر یو شی چې دی هغه په هغې ملک کې ګرانېږي. د فیاټ کرنسي دا گیم او د بینک کانفیډنس او زموږ د لیک اپ نالج د وجې نه دا چلیږي. بینک والا موږ ته کلم کله وایي چې دا فیاټ کرنسي ده، مطلب د دې نه شاته سره زر مرزر نشته او موږ بیا هم نه پوهېږو، او هغه رسید موږ ته د خپل ځان نه هم ډېر ګراني، او د هغې رسید کرنسي یا نوټ چې دی د هغې ویلیو چې دی ورځ تر ورځه کمیږي او داسې به کېږي هم د انفلیشن د وجې نه. نو موږ له څه پکار دي؟ اولنۍ خبره چې ځان په دې ټاپک باندې مکمل پوهه کړه، او چې څومره دا شیر کولی شي او څومره پې نور څوک خلک پوهه کولی شي هغوی پې پوهه کړه، ځکه چې په دې ویډیو کې چې کوم انفارمیشن دی او پر روان ویډیو کې چې به کوم انفارمیشن وي هغه په 10 لاکو کې چې دی یو کس ته پته وي، ځکه د روسه پورې موږ د دې سیسټم چې دی غلامان یو، چې څومره د نه هم کېږي نو دا ویډیو شیر کړئ. دویمه خبره د جاب نه سیوا د بزنس سوچ کوئ. که د ځان دپاره نشئ کولی نو د بل دپاره او یا د خپل ملک دپاره، ځکه چې د بزنس سره تا ته به د دې سیسټم ډېر شي لوپ هولز میلاویږي د جاب سره نه. او دریمه خبره لږ شانتې انویسټ چې دی هغه په ګولډ او په سیلور کې کوئ، ځکه چې اصلي منی چې دا هغه دا ده، ځکه چې دا بینک والا او ګورنمنټ چې دا چاپ کولی نشي. دا خبرې چې دي ما تاسو ته د مایکل ملونی یو بک ګایډ ټو انویسټینګ ان ګولډ اینډ سیلور د دې بک نه او په دې باندې چې کومې ویډیوګانې جوړ شوي دي د هغې نه دا خبرې ما تاسو ته وکړې. که دا تاسو په ډیټیل باندې دا تاسو ګورئ نو په ډسکرپشن کې تاسو لاندې کتلی شئ. که تاسو زموږ د فیسبوک او انسټاګرام پیج ته راتلل غواړئ د هغې لینک په ډسکرپشن کې دي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا ویډیو ضرور لایک کړئ او کامنټ وکړئ او شیر کړئ دا ویډیو د خپل ملګرو سره او سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل. د دې سره به تاسو نوي نوي شیزونه وپېژنئ او ورسره بیل آیکن هم وایئ. د دې سره به تاسو ته پته لګي چې موږ نوې ویډیو کله اپلوډ کړله. او په آخر کې د کتلو لپاره ډېره مننه.